بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، نن درته د ورید او شریان منځ کې فرق وایم. ورید رګونه نری جوړ شوي دي، شریان رګونه ډبل جوړ شوي دي. ورید رګونه وال لري، شریان رګونه وال نه لري. ورید د محیط څخه وینه وړي زړه ته، شریان د زړه څخه وینه راوړي محیط ته. ورید د زړه په طرف ځي، شریان د زړه نه محیط ته ځي. ورید فشار ښکته وي، شریان فشار لوړ وي. ورید ښکاري پر لاسونو کې، شریان نه ښکاري، هغه ډیپ وي، ښکته وي. ورید قطر لوی دی، د شریان قطر کوچنی دی. ورید طبقه واضح نه ښکاري، شریان طبقه واضح ښکاري. ورید منځنۍ طبقه نازکه ده، شریان منځنۍ طبقه ضخیمه ده. ورید کولاجن پکې زیات وي، شریان کولاجن پکې کم وي. ورید عضلات طولاني شکل لري، شریان عضلات حلقوي شکل لري. دوستانو، که چیرې تاسو نوی یاستئ زموږ په چینل کې، نو په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د غنټۍ نشان ووهئ تر څو زموږ نورې مهمې معلومات تاسو ته ورسیږي. په خپل ځان ډېر پام کوئ. الله مو مل شه.